ولسي جرګه د ملت په کور کې نن باس د قومونو د ونډې پر سر تود او جنجالي شو. دا استازي ظاهرا سره راټول و چې ترکیه کې د سولې په تړاو د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. خو د دوی باس له سولې ورهاخوا پر قومي موضوعاتو تود شو. نشست ترکیه از جانب تحریک طالبان جناب رئیس د ترکیه په غونډه کې د طالبانو له لوري 90 سلنه استازي د پښتنو له قومه ګډون کوي. دا کېدای شي یو بل پیغام لري چې په افغانستان کې جګړه اصلا قومي ده. دا سمنه ده چې ترکیه ته د طالبانو پلاوي کې 90 سلنه غړي پښتانه وي او د حکومت پلاوي کې هم 50 سلنه پښتانه وي. خو د ملت کور کې ځینو بیا پر افغانانو د ملي یووالي غږ هم وکړ. دوی غوښتنه کوي چې قومي موضوعاتو ته لمن وهل چې په وینا یې د 40 کاله په دې هیواد کې د بدمرغیو لامل دی، نور باید ورته د پای ټکی کېښودلی شي. طالب قوم نه لري، طالب د هر قوم ده. طالب په یوه ایډیالوژي باندې جنګېږي، هغه په قومي باندې نه جنګېږي. هیله کوم نور دلته په پارلمان کې په ولسي جرګه کې د قومونو ترمنځ د اختلاف لمن مه وږیه. په همدې ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا نن پر هغې مسودې غور کوي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې د پلان په اړه دی. دغه پلان د دغه شورا کمیټو تر څو ورځو خبرو اترو وروسته ورته سپارل شوی. عام ولس لالهانده د خپلې نامعلومې راتلونکې پر لور. سوله د دوی غوښتنه ده، خو وایي د سولې په خبرو کې د ونډې او برخې اخیستو واک بیا د دوی د هغو استازو په لاس کې دی چې نن یې په ولسي جرګه کې پر قومي موضوعاتو جنجال و. د دې وخت نه ده چې موږ او تاسې تعصب وکړو او تفرقه اندازي وکړو او هر څوک هر افغان دا کار کوي. دا کار غیر شرعي، غیر افغاني، غیر اسلامي ده. موږ او تاسې باید لاس یا بل ته ورکړو. حالت ډیر اساس حالت ده. موږ تاسې باید یو بل سره کومک وکړو. انشاءالله په ډیر کم وخت کې صلح افغانستان ته راځي او خصوصا چې وکیلان دا خبرې کوي دا جنگ پښتنو دی یا جنگ تاجک ده، دا جنگ د غونډ افغانانو د موږ ته پسلې ده. ظاهرا طالبان هم د یووالي خبره کوي. طالبان دا خبره نه مني چې ګواکې دوی یوازې د پښتنو استازي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC پښتو ټلویزیون ته په رالیږلي پیغام کې ویلي موږ د ټول ملت استازي یو. دا 20 کاله جهاد له بدخشانه تر فاریابه، له هراته تر ننګرهاره، له کندهاره تر قندوزه روان و او دی. شازیه حیا، کابل.